فقط دومره به ووایم چې د ملګرو ملتونو د وینا په اساس باندې تقریبا تیر د اکتوبر میاشت نه را په دې خوا 3,4,000 زموږ ستاسو هیوادوال د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته بیرته راستانه شوي یا راستانه کړل شوي دي. نو اکثره پکې داسې زموږ ستاسو ورونه یا هیوادوال شته چې هغوی په کلو اطرافو کې هغوی ژوند کوي، ولې اوس هغوی د کورونه وران دي، هغوی کورونه ړنګ دي یا په خیمو کې ژوند کوي یا چا سره همسایګان دي. نو طبعا دی اوس لپاره کار و روزګار داسې فی الحال لپاره نه لري. نو دی اړتیا ده چې دی د خوراکي مواد خصوصا دی لپاره د ژمي لپاره د سون توکي دا د ضرورت دی ورته، چون افغانستان کې ځینې اکثره داسې ولایتونه دي چې تقریبا تر -4 درجو پورې هلته هوا سوړوالی وي. نو طبیعي خبره ده چې هغه کې ماشومان شته، هغه خدای مکړه هغې مریضان نشي، هغې موږ ستاسو د لاسه ونوځي او دوی په اساس باندې قمر بنسټ غوره یا بهتره وګڼله چې دغه خلکو ته مرسته راودانګي. نو باوجود د دې چې موږ همدغه مهاجرینو لپاره یو ښارګوټی هم په نظر کې نیولی چې ځمکې تثبیت نه به وروسته انشاءالله هغې لپاره تر 200 کورونو پورې انشاءالله دا موږ جوړوو. نو د هغې نه مخکې موږ دا غوره وګڼله، بهتره مو وګڼله چې دوی ته خوراکي مواد هم ورکو. نو خوراکي مواد به انشاءالله موږ ستاسو په مرسته د خلکو ته ورسو. البته که چېرته ستاسو مالي مرسته وي، ستاسو مالي کومک وي، همدارنګه ستاسو صدقې زکات وي، واتساپ نمبر درته ښکاري، په دې باندې موږ سره اړیکه ونیسي یا آنلاین مرستې لپاره لینکونه سته یا بټن تاسو ته فیسبوک کې هم ښکاري. نو په هره طریقه چې تاسو ته اسانه وي تاسو خپلې مرستې قمر بنسټ ته راولېږي. نو انشاءالله ستاسو مرستې به موږ په ډېره امانتدارۍ سره دغسې خلکو ته رسو تر څو پورې خدای مکړه دغه خلک زموږ ستونزو سره په راتلونکي یخنۍ کې موږ ستونزو سره مخامخ نه شي. او زه دا هم درته وایم چې دا ستا هم مسؤلیت دی چې ته ما وینې، او دا زما هم مسؤلیت دی چې زه د دې اواز تر تاسو ورسوم، تاسو خپل وس و توان دې سره کومک وکړي. دا یو امتحان دی په دې باندې چې دی صبر کوئ سي که نه، دا یو امتحان دی په موتا باندې چې الله تعالی موږ ته راکړې ده د الله تعالی له بندګانو سره موږ او تاسو څه ډول مرسته کولی شو. الله دې موږ او تاسو په دې امتحان کې کامیابه کړي او الله دې زموږ او ستاسو په دې هیواد او په دې وطن باندې رحم وکړي او الله دې زموږ او ستاسو دا وطن ګلي ګلزار کړي. ډېره مننه. السلام علیکم.